بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورګرو. بیا هم د نوې ویډیو په وړاندې کولو سره نجیب الله زرګ ته پښتو ژبه یوټیوب چینل ته خرالاست د دوه ټول برترو جوړ صحت کریم پرڅن دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته دا خایم چې څنګه کولای شو په آزاد کوین کې سټیک وکړو. نو د سټیک لارې به موږ کولای شو ورځنی ښه عواید ترلاسه کړو. نو دا چې څنګه کولای شو د دې طریقې د کولو پر همدا ویډیو تر پایه سره وګورئ. مخکې د دې چې تاسو ته طریقه وخایم لومړی دوستانو تاسو لاړ شئ زموږ یوټیوب چینل ته. یوټیوب چینل کې نجیب الله زرګ سرچ کړئ، پیدا کړئ او سبسکرایب بٹن باندې کلیک کړئ. ترڅنګ زنګ نشان هم کلیک کړئ آل انتخاب کې ترڅو هر نوې ویډیو چې یوټیوب ته پورته کوم تاسو ته لومړی خبر درکړي. نو زموږ د یوټیوب په چینل کې تاسو کولای شئ دلته د مختلفو انلاین اپلیکیشنونو، ویب سایټونو یا نور ټیکنیکل ویډیوګانو همدارنګه د کمپیوټر ساينس اړوند مختلف درسونه کولای شئ چې په دې چینل کې پیدا کړئ او په پښتو ژبه هغه زده کړئ. نو دا غوښنه ته به تاسو دوستانو بلار شي خپل ټليګرام به هم نجیب الله زرګ چینل سرچ کړئ، پیدا کړئ او جوائن بٹن باندې کلیک وکړئ او زمونږ هر اړخیز معلومات په دې چینل او یوټیوب او ټليګرام دواړو کې پیدا کولای شئ. نو راځو اوس د عملی کار په طرف چې څنګه کولای شو او یادونه کوم چې د آزاد کوین افغان کوین د دواړو اکاونټونو جوړولو لپاره د همدې ویډیو په ډسکرپشن او کمنټ برخه کې لینکونه پراته دي. کولای شئ چې هلته مراجعه وکړئ او لینک باندې کلیک وکړئ، زما په ریفرل باندې اکاونټونه جوړ کړئ او ترڅو زما په ریفرل او زما په ګروپ کې زما د لیډرشپ لاندې راشي او هر وخت چې کومه ستونزه مشکل ما سره هغه شریک کړئ. نو زه عملاً چې څنګه کولای شم سټیکینګ وکړو. دوستانو که چیرته تاسو سره په آزاد کوین اکاونټ کې کوینونه در سره وي نو تاسو به لومړی لاړ شئ دغه پاس د درې لینونه یا د درې خطونه چې تاسو ګورئ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. د هغې نه وروسته به تاسو د سټیکینګ برخې ته راشئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. یا تاسو داسې هم کولی شئ تاسو لاړ شئ پروفایل بټن چې تاسو ګورئ په دې باندې کلیک واخلئ. د هغې نه وروسته لږ پورته خواته لاړ شئ او د هغې نه وروسته بیا په دې ځای کې د سټیکینګ بټن تاسو ګورئ په دې باندې کلیک وکړئ. تاسو به دې ځای ته راشئ. نو تاسو چې کومه طریقه لنډوي هغه تاسو عملي کړئ. نو د هغې نه وروسته تاسو به راشئ په نو سټیک باندې به کلیک واخلئ او د هغې نه وروسته به د لاندې بټن ایرلی سټیکینګ پلان په دې باندې به کلیک وکړئ. خو که چېرته تاسو سره په اکاونټ کې یو ایس ډي ټي در سره وي نو تاسو به لومړی خپل یو ایس ډي ټي د دې کنورټ بټن په کلیک کولو سره دغه به یو ایس ډي ټي به تاسو څنګه کوئ دغه به کنورټ کړئ تاسو کوینونو ته. نو په د پاس په دې خانه کې به تاسو خپل یو ایس ډي ټي په دې ځای کې فرض کړه تاسو سره 10 یو ایس ډي ټي در سره دي نو د 10 به تاسو په دې ځای کې ورته ولیکئ. دا به تاسو کنورټ کړئ کوینونو ته چې 11480 د کوینونو ته نه کېږي. د هغې نه په ټرانسفر بټن باندې کلیک واخلئ نو دغه یو ایس ډي ټي به په کوینونو بدل شي. بیا به د هغې نه وروسته تاسو همدې سټیک ځای ته راشئ. د سټیک ځای ته راځم، دې ځای کې نو بټن کلیک کوم، د هغې نه وروسته ایرلی سټیکینګ پلان ته راځم. د هغې نه وروسته مینیمم اندازه یې چې دی 15,000 کوینونه دي. نو ما سره اوس په اکاونټ کې 5,651 کوینونه دي. زه غواړم چې دغه ټول سټیک کړم. نو زه په دې ځای کې دا ورته ولیکم. د هغې نه وروسته به زه په سټیک نو بټن باندې کلیک واخلم. په مخکې د نه چې زه دا بټن کلیک کړم دغه انیبل کمپاونډ دغه بټن تاسو ته هم یادونه کوم چې فعلا دغه تاسو آن وساتئ خو کومه وظیفه فعلا نه اجرا کوي. نو راتلونکي کې ممکن دته یو کار وسپارل شي خو یادونه یې دغه د سپارښتنه ریکمنډیشن دغه د چې تاسو دغه بټن آن وساتئ انیبل کمپاونډ. د هغې نه وروسته به تاسو په سټیک نو بټن باندې کلیک واخلئ. نو دغه د دوستانو دوهم سټیک هم وشو. نو مای پوزیشن ته راځو. دغه زما دوهم سټیک دی چې ما وکړل. له دې مخکې مې 9350 کوینه سټیک کړي او اوس 5651. نو دوستانو دغه یو مهم ستراتیژیک ویب سایټ دی، افغاني ویب سایټ دی. تاسو به له دې نه ښه میاشتني عواید ولرئ. نو ما تقریبا ډېره کمه سرمایه‌ګذاري پکې کړې ده. نو یو ځل مې $12 ته ویډرا کړي دي. بیا مې دغه د دوهم سټیک بیا وکړ، 91,000 کوینونه مې هغه هم سټیک کړي دي. نو تاسو ته هم دا یادونه کوم چې سر اوس وخت مه ضایع کوئ. یو باوري، اعتباري، مؤثر او د خپلواک اقتصادي مسیر د انتخاب لپاره همدا یوازینی اپلیکیشن دی، همدا یوازینی ویب سایټ دی، همدا یوازینی پروژه ده. تاسو کولی شئ په دې کې اقتصادي ازادي یا خپلواکي ترلاسه کړئ، خپل اقتصاد ته وده ورکړئ، پرمختګ وکړئ او خپل عواید د دې سایټ د دې پروژې له لارې ډېر کړئ. نو کوم چېرته ویډیو خوښ شو ویډیو له ملګرو سره هم شریکه کړئ. د اکاونټ جوړولو لپاره د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې لینک پروت دی. زموږ په یوټیوب چینل کې، زموږ په ټليګرام چینل کې لاړ شئ، هغه لینک باندې کلیک وکړئ او اکاونټ پکې جوړ کړئ. که بیا هم کوم ځای کې ستونزه وه کوم ډول کولی شئ ما سره اړیکه ونیسئ.